أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. صدق الله العظيم. نن به د سوره آل عمران درس نمبر 213 شروع کو. په نن درس کې به آیات نمبر 155 او آیات نمبر 156 همداس 155 او ورسره آیات نمبر 158 او آیات نمبر 159 ترجمه او تفسیر وکړو. ان الذين بشک هغه کسان تولوا چې وګرځېدل دوی منکم له تاسې څخه یوم التقى الجمعان په هغې ورځې چې مخامخ شول سره دواړه فوزونه دواړه جماعتونه. انما استزلهم الشیطان بشک همدا خبره ده چې خویولی وو دوی شیطان ببعد ما کسبو په سبب د ځینو هغو ګناهونو ما کسبو چې هغوی کړی وه. ولقد عفا الله او خامخا په تحقیق سره عفو وکړه الله دوی ته عنهم له دوی څخه. ان الله او بشک الله چې دی غفور ښه مغفرت کوونکی دی د خطایاتو، حلیم او ښه تحمل کوونکی دی د عقوبت په تاخیر د رجوع لپاره. یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې تاسې ایمان راوړی دی، لا تکونو تاسې ما کیږئ کفرو کالذین په شانته د هغه کسانو کفرو چې کفر یې کړی دی. وقالو لاخوانهم او تاسې یایو خپلو وقالو او ویل به دوی لاخوانهم خپلو ورونو ته اذا ضربو کله به چې سفر ته ووتل دوی فی الارض په ځمکه باندې او کانو یا به و دوی غزن غذا کوونکي لو کانو عندنا که چیرې وای دوی په نیز زمون ما ماتو نه به مړه شوي دوی او وما قتلو او نه به قتل کړی شوي و دوی. لیجعل الله لپاره د دې چې الله وګرځوي ذلک داغه ګمان حسرتا حسرت افسوس فی قلوبهم په زړونو د دوی کې. والله او الله چې دی یحیی ژوندي کول کوي یعنی ژوندي پرېږدي و یمیت او مړه کول کوي یعنی جنګ نه سفر او نه نور. والله او الله چې دی بما تعملون په هغو کارو چې تاسې کوئ بصیر ښه لیدونکی دی. ولئن قتلتم او قسم د خامخا که وژل شوي وای تاسې فی سبیل الله په لاره د الله کې او متم یا مړه شوي وای تاسې په لاره د الله کې لمغفرة من الله نو خامخا به مغفرت و د الله له طرفه و رحمت او رحمت به و مهرباني به وه د الله طرفه تاسې ته خیر مما او دا مهرباني دا چې دا ډېره ښه ده مما یجمعون له هغو مالونو چې تاسې جمع کوئ. ولئن متم او قسم دی که مړه شوي وای تاسې او قتلتم یا وژل شوي وای تاسې لإلی الله نو خامخا به الله طرف ته تاسې تحشرون را جمع کړی شوي وای. نو نن درس کې هم د هغه غزوه احد تفصیل ته اشاره شوې ده. ما تاسو ته بیګا هم درس کې د غزوه احد باره کې څه خبرې وکړې او بیګا هم مو تاسو دا خبره کړې وه چې
هغه صحابه چې هغه دارې نه د غره غونډۍ نه ارکو شول په دغه نیت چې بس جنګ ختم شو، کفار وتښول، نوره څه نشته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ ته ویلي وو چې تاسې مرګ کوزېږئ، بس هغه همدا خبره وه، نوره اوس څه نشته. نو موږ خو به هله نر کوزېدو چې کله جنګ جاري وای، جنګ خو اوس نشته دی، نو اوس به مرکو شو. نو هغوی د ارکوزېدلو د وجې نه ډېر لوی تاوان وشه، ځکه چې هغه وخت کې خالد ابن ولید رضی الله عنه مسلمان شوی نه و. هغه په خپلو کسانو سره هغه دارې نه حمله وکړه، هلته 12 صحابه چې پاتې وو هغه یې شهیدان کړل، او هغوی په شا طرف نه حمله وکړه. او چې کوم صحابه چې مخکې تلل هغوی چې ولل چې موږ خو شاته صحابه ډېر هغه دي حمله په وشوه او ورخطا شوي دي، نو هغوی ته ورخطا شول. او مخکې چې کوم کفار تښول هغوی چې پام شو چې والا صحابه چې دي شا طرف نه ارګیر شوي دي او مخې ته یې مویو، بس موږ به واپس په ورتاو شو. نو هغوی هم په ارتاو شول. نو مسلمانان منځ کې ګرفتار شول. منځ کې چې ګرفتار شول حالات ډېر خراب شول. د رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې غاښ مبارک شهید شو، همداسې مخ مبارک زخمی شو، نوره لوی لوی صحابه شهیدان شول. نو دغه کې بیا صحابه څو سره تیت پراک شول، څوک په یوې لاړل، څوک په بلې لاړل. بیګا ما تاسو ته ووایي که نه چې نبي علیه السلام ورته غږونه وکړل، او هغه وخت کې خو دا پروپیګنډه مشهوره شوه. دا پروپیګنډې خو دا خو د کفارو همغو وختونه دا کار دی، لکه نن سبا چې مسلمانانو پسې درویغ او ریخته جوړوي. هلته هم دا پروپیګنډه مشهوره شوه چې نعوذ بالله نبي علیه السلام مړ شه. نو صحابه ډېر خفه شول. دا کوم صحابه چې تښول دا په دغه نیت نه تښول چې دوی نعوذ بالله جنګ نه ډور شوي وو، نه، هغوی وی چې اوس نبي علیه السلام هم مړ شو، نو نوره به موږ شی وکړو. ډېر سره سړی خفه شي که نه چې مشر کله مړ شي. نو نبي علیه السلام چې غږونه وکړل غږ دوی وانه اورېده. دلته علماو دا جواب کړی دی که نه چې هغوی غږونه یا شور به وه، ډېره وارخطایي به وه، نو ځکه یې غږ وانه اورېده، یا دوی غږ اورېدلی دی خو دوی به دا ګمان وه چې دا د نبي علیه السلام غږ نه دی، ځکه چې نبي علیه السلام خو شهید شوی دی که نه. نو بیا مو تاسو ته بېګا یم وویې چې کعب ابن مالک رضی الله عنه غږ وکړه. هغه بیا داسې غږ وکړو چې خلکو ورتاو شو، نبي علیه السلام ژوندی دی، تاسو چېرته سوئ، دا مو چېرته پرېږدوله. بیا ټول واپس ارتاو شول. نو ما تاسو ته بېګا هم ویلي چې د صحابو په باره کې به هېڅکله بدګماني نه کوئ. دوی نه بلکل خطاګانې شوي دي، ګناهونه ته نه شوي دي، خو همداسې لوی لوی قربانۍ هم ورکړي دي. خپل ځانونه د اسلام دپاره ټوټې ټوټې کړي دي، خپل بچیان خپل مالونه د اسلام دپاره قرباني کړي دي، خپل کله کور یې ورته پرېږدولی دی. نو صحابه دي، انسانان دي، موږ تاسې غونته پیغمبران نه دي. یو خو وي پیغمبران چې ما تاسو ته ویلي وو چې د پیغمبرانو په باره کې به موږ تاسو دا عقیده ساتو چې هغوی هر قسمه واړې لوی ګناه صغیره او کبیره ټولو ګناهونو نه پاک دي، د پیغمبرۍ نه مخکې او پیغمبرۍ نه وروسته. که پیغمبري ورته میلاو دی او که نه دی ورته میلاو، دوی ګناهونه نه څه دي الله ساتلي دي، ځکه هغه خو لوی خلک دي. نعوذ بالله که چېرته پیغمبرانو کې ګناه موجوده وای نو بیا به خلکو وي چې د خپله ګناهونه کول، نو دا موږ ته به څه دین و هغه کې. نو پیغمبر داسې سړی په کار وي چې هغه هیڅ په یوې ګناه کې ککړ نه وي. موږ تاسې خپل هم که نه بعضې یو نیم ملګری چاته دعوت کوي، تبلیغ کوي، نو نوره اوسې خبرې کوي چې تا خپله دا کارونه کوي او موږ ته یایې. نو د هغه سړي په خولې کې ډېر اثار وي چې هغه چې کوم خلکو ته کومې خبرې کوي چې هغه خپلې زندګۍ کې هغه لوستلي وي. یو سړی بل دی چې درویغ ما یایه او خپله درویغ یایي، نو بیا دا هم ښه خبره ده. تبلیغ کوه، تبلیغ هر حال کې کوی شي، که ته ګناهګار وي او که ته نیک وي، خو د هغه سړي خبرې کې ډېر اثار وي چې هغه خپله په خپلو خبرو عمل کوي. اول خپل ځان اصلاح کړی وي، بیا نورو خلکو د اصلاح کوشش کوي. نو صحابه چې دي دوی هم ډېر اوچت خلک دي. نن سبا لوی نه لوی بزرګ، لوی نه لوی ولی الله، لوی نه لوی مفتی، عالم، شیخ الحدیث، حافظ، هر څوک چې وي دا ټول ارجمه کې د یوه صحابه خپلو خاورو ته نشي رسېدی، ځکه هغه وخت کې لویې فتنې، هغوی د هغو فتنو باوجود د نبي علیه اسلام ملګرتیا وکړه.
او موږ تاسو ته دغه تیاره دین میلاو شوی دی بیا هم سامې څه کوو نه عملي کوو نو لوی خلکو هغه یې موږ تاسو غونته انسانانو خامخا کومه یوه نیمه خطا ته نه شوي وي نو جنګ کې که تخول هم وي موږ ته تخوله نه شو یلی ځکه چې پروپاګنډې مشهورې شوې نو صحابه باره کې به هیڅ کله بدګماني نه کوئ عبدالله ابن جوزی رحمه الله ته یو کس ووی چې عمر ابن عبدالعزیز به مرتبه جګوي که د معاویه رضی الله عنه معاویه صحابي ده او عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله چې دا تابعي ده نو هغه عبدالله ابن جوزی رحمه الله دومره ښکلی جواب ورکړه چې د معاویه رضی الله عنه چې کوم اس ده چې هغه نبي علیه السلام سره شریک شوی دی په جنګ کې او هغه اس ته پیزې ته چې کوم دوړې مړې ورنه تللي دي هغه دوړو نه یو قسم ته ګندګي جوړه شي یعنی د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله چې دی د هغه د معاویه د اس هغه پیزې ګندګۍ ته هم نشي رسېدی ځکه چې هغه سړی چې د نبي علیه السلام په ملګرتیا کې جنګېدلی دی عمر ابن عبدالعزیز نبي علیه السلام لیدلی هم نه دی عمر ابن عبدالعزیز هم ډېر اوچت سړی تېر شوی ښه دا چې وه د عمر رضی الله عنه په المسیو کې ارسي هغه هم ډېر اوچت سړی وه خو صحابي ته بیا نشي رسېدی نو د صحابو په باره کې به عقیدې پاکې ساتوئ صحابو په باره کې کله هېڅ کله د شیعهګانو غونته سپکې سپورې مو خولې نه رونوځي که یوه صحابي ته د خولې نه سپکې سپورې راووتې بس بیا نو ډېره مشکله ده چې تاسو کار ونیسي بیا د وروره ګوله همداسې خوله خلاصیږي یو صحابي بل صحابي د شیعهګانو په شان ته وروره ګوله اسلام نه ورو په ورو څه کېږي خارجېږي نو شیعهګان تاسې وکشوئ که نه ابوبکر رضی الله عنه بیبي عایشه رضی الله عنها عمر رضی الله عنه لوی لوی صحابو ته زیاړې کوي ویلې چې هغوی یو صحابي چې برک وشکوله په بله ورسي بیا داسې وخت راشي چې نبي علیه السلام ته د خوله هغه شي مړي الله وساتي حتی چې نبي علیه السلام ته د خوله ور واچوله نو تا کې بیا شی پاتې شول دا ظالمان شیعهګان وکسوئ تاسې چې دوی علی رضی الله عنه ته لویه مرتبه ورکوي نبی علیه السلام ته دومره مرتبه نه ورکوي علی رضی الله عنه ته نعوذ بالله خدای یایي دا ویلي چې دوی د اهل سنت والجماعت چې کومه عقیده ده هغې نه ځانونه خارج کړي دي نو کله هم د چا په خبرو کې را نه شوئ چې چا څوک کوم سړی مو چېرته لیدله چې یو صحابي سې لږ سپک سپورې ووي ډایرکټ ورته وایي چې وروره ما مخکې دا خبرې ما کوه اول تا ته هم دا نصیحت کوم چې دغو نه توبه وباسه دغو خبرو کې تا څه فایده ده ته د خپل 15 وخته لمونځ ټینګ که ته صحابو سې خبرې کوي خپل پلار نیکه چې لوی لوی ګناهګار تیر شوي دي هغه په هغې کې چې څوک یې تا ته غیبت وکړي ته څومره په غوسه کېږي ځکه چې هغه ته پلار نیکه دی که نه خو صحابي پسې بیا ویلې خبرې کوي صحابي تا ته څه ویلي دي چې چا هم صحابي پسې باد و رد وي اول ښه په نرمۍ پوی که وروره ورته دغې نه ځان وساته توبه وباسه الله په قرآن شریف کې صفا ویلي دي کسه دا موږ تاسې هغه ورځ هم ووې نن هم دا دی ووې ولقد عفا الله عنهم الله معافي وکړه د دوی ته الله ته معاف کړل چې کومې لغزشونه ترنه وشول هغه الله پاک امتحانونه پرې راوستل همداسې نورو ځایو کې آیاتونه دي په آخره سپارې کې رضی الله عنهم الله راضي شو د دوی نه وردو عنه او دوی د الله نه راضي دي همدارنګې په سوره بقرې کې ما تاسو ته ویلي وو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ چې کله به د منافقینو ته وایي چې تاسو ایمان راوړئ لکه څنګه چې خلکو ایمان راوړلی نو الله پاک مثال کې ورته څوک پیش کړي خلک نو هغه وخت کې څوک خلک وو صحابه یعنی د صحابو په شان ته ایمان راوړئ نو صحابه ډېر اوچت خلک دي هیڅ کله د صحابي په باره کې بدګماني د نه ونشي او ګناهونه ته نه شوي دي مومنو خو بیا هغوی توبه وباسلې ده هغه داسې ګناهونه شوي دي چې وروره ګوله یا چېرته غلط شوی دی یا مثال خبره لکه جنگ احد کې چې ده پروپاګنډه مشهوره شوه چې نبي علیه السلام څه شه شهید شه نو همداسې هر انسان نه ګناه کېږي خو هغه بهترین انسان دی چې خپل ګناه نه بیا توبه وباسي نو دا تاسو ته ما خپل عقیده بیانه کړه خپل عقیده یاد ساتئ ښه د اهل سنت والجماعت د عقیده ده چې
اعتقاد اهل السنة تزکیة جمیع الصحابة والثناء علیهم، یعنی د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې ټول صحابه کرام عادل او شیدی ثقات دی، د دوی ذکر به نه کوو مگر په مد او ثنا سره به کوو. دا خبره په شرح مسامر ابن حمام کې شوی، همدارنګه شرح مواقف کې راغلی دی. یجب تعظیم الصحابة رضی الله عنهم كلهم والكف عن القدح فيهم، یعنی د ټولو صحابه او تعظیم واجب ده او په دوی باندې طعن کول اعتراض کول دغه ځان ساتل څه ده واجب ده. او ابن حافظ ابن تیمیه رحمه الله عقیده واسطیه کې څه لیکلي دي چې اهل سنت والجماعت د عقیده ده چې ټول صحابه او په مابین کې چې کوم اختلافات قتل او قتال شوی ده نو په هغوی باندې هر قسمه اعتراض کول همدارنګې هغوی ته زیاړې کول نو هغه نه به مو ځان ساتو، ځکه ډېرې خبرې چې دي تاریخي کتابو کې راغلي دي هغه درویغ دي، نو تاریخي کتابونو باندې به ډېر اعتبار نه کوئ. بس لنډه خبره ده چې صحابه پاک خلک دي، مو د قرآن او حدیث کې د هغوی صفت بیان شوی ده، مو قرآن او حدیث نور د خلکو خبرو سي نسو. دا ډیره تفصیلی موضوع ده، ان شاء الله بیا به یو ورځ خبرې په وکړو. ان الذين بشک هغه خلق تولوا چې وګرځېدل دوی منکم له تاسې څخه، یعنی هغه جنگ احد کې چې درویغو خبره مشهوره شوه نو صحابه یو طرف بل طرف په منډو شول. یوم التقى الجمعان، په هغه ورځ چې دوه جماعت سره مخامخ شول. انما استزلهم الشیطان، بس دا خبره چې دوی خویولی و دوی شیطان، ځکه شیطان وخویول ویلې ببعد ما کسبو، په سبب د هغه څه چې نورو صحابه وکړل. څه وکړل چې هغه غونډې نارکو شول، همدارنګې درویغو خبره مشهوره شوه نو دوی سره وتخول. ولقد عفا الله، په تحقیق سره الله معافي وکړه عنهم د دوی نه. ان الله بېشکه الله چې د غفور ښه بخونکی دی، حلیم ښه تحمل کوونکی دی. یا ایها الذین، ای هغه کسانو آمنو چې ایمان راوړی دی ته لا تکونو تاسې ما کېږئ کالذین په شانته د هغو خلکو کفرو چې کفر یې کړی دی. وقالو او ویل به دوی لاخوانهم خپلو ورونو ته اذا ضربوا فی الارض، کله چې سفر ته ووتل دوی په ځمکه باندې، او کانو یا دوی غزن غذا کوونکي، لو کانو چې که چېرته وای دوی عندنا مو سره ما ماتو نه به مړه شوي دوی، وما قتلو او نه به دوی قتل کړی شوي وو. دغه منافقینو او پروپاګنډې ته الله پاک دا اشاره کړې ده چې هغوی ظالمانو به وی چې کاش کې دا صحابه د مو ملګري مدینې نه نه وی وتلي، یعنی عبدالله ابن عبی هغوی به دا خبره کوله او وی به چې قسم مو نبی علیه السلام ته ووایي چې جنګ مدینې کې نه کوو، دوی ووتل ځکه دا شکست یې وخوړه، ځکه صحابه زخمیان شول شهیدان شول. نو الله پاک هغوی خبرې ته اشاره کړې ده. لیجعل الله، لپاره د دې چې وګرځوي دوی ذلک دغه دوی دا خبره حسرتا حسرت افسوس فی قلوبهم، زړونو د دوی کې. نو الله ورته یایي چې تاسې چې دا کاش کاش کوئ که نه، دا مې هم د تاسې زړونو کې هم دا ارمان پرېږدوله، ځکه چې مرګ خو ارڅي په بستارې هم ارڅي، که نه ارڅي په جنګو کې هم نه ارڅي. خالد ابن ولید رضی الله عنه لوی صحابي دی، سر نه تر خپې پورې بدن یو ځای نه و چې زخمي شوی نه وي په جنګونو کې، خو بیا هم په بستارې مړ شو. نو الله پاک ورته یایي که د منافقینو په خبرو غلط نه شوی چې تاسو ته یایي چې کاش کې تاسو نه وای وتلي، ځکه والله او الله چې دی یحیي ژوندي کول کوي، ویمیت امر کول کوي. والله او الله چې دی بما تعملون په هغو شیانو چې تاسې یې کوئ بصیر خلیدونکی دی. ولئن قتلتم، او قسم دی که خامخا قتلتم تاسې وژل شوي وای فی سبیل الله په لاره د الله کې، او متم یا مړه شوي وای لمغفرة من الله، خامخا به مغفرت و تاسې ته د الله د طرفه. دا څومره لویه خبره ده، که د الله په لیاره کې مړ شي ډایرکټ جنتي یې، ډایرکټ غازي او شهید یې. نو دغه نه لویه خبره څه پکار ده موږ ته چې ته لوی ګناهګار او جهاد کې مړ شې، لمغفرة من الله، خامخا به تا ته مغفرت کیږي، ورحمة او
رحمت به وي خیر دا غوره ده مما یجمعون د هغه څخه چې تاسې جمع کوئ یعنې د دنیا مالونه تاسې ته دا الله یاره بهتره ده ولئن متم او که چېرته مړه شوئ تاسې او قتلتم یا قتل کړی شوئ لإلی الله نو خامخا به تاسې را څه کېږئ را جمع کېږئ تحشرون الله طرف ته به جمع کولی شوئ نن دپاره همدا درس بس دی وما علینا الا البلاغ